د ولایتي شورا د غړي له لوري د دوو کورنیو ترمنځ سوله وشوه. د ولایتي شورا د غړي محمد طاووس عادل په مشرۍ د چلمټیو او ګمین د کلیو د دوو کورنیو ترمنځ ستونزه چې څه موده وړاندې راولاړه شوې وه او د یوې کورنۍ یو تن پکې ټپي شوی هم و، نن دواړو کورنۍ سره د یوې لویې غونډې په ترڅ کې له یو بل ته ورته غاړه او جوړجاړی یې وشو او یا د دښمنۍ ته یې د پای ټکی کېښود. د غونډې په پیل کې د عظیم شان قرآن څو مبارک آیتونه تلاوت شول. وروسته یو تن دیني عالم په خپلو خبرو کې له ښاغلي عادل او قومي مشرانو مننه وکړه چې د دوی دښمني ته یې د پای ټکی کېښود. نوموړي د اسلام له نظره د سولې په ارزښت رڼا واچوله او په سوله کې د ټولو مسلمانانو خیر یاد کړ. نوموړي له دواړو کورنیو هم مننه وکړه چې سولې ته حاضر شول. وروسته قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې په ټولو هغو کورنیو چې دا مهال په دښمنۍ کې ژوند کوي غږ وکړ چې سوله وکړي. ورپسې د ولایتي شورا غړي محمد طاووس عادل دغه جوړجاړی د ټولو په خیر یاد کړ. ویل نه غواړي چې قومونه یې په دښمنۍ او بدبختۍ کې ژوند وکړي. ده وویل چې هڅه یې دا ده ټول ورونو په څیر ژوند وکړي او یو بل ته د خیر لاسونه ورکړي. ښاغلي عادل له دواړو کورنیو او قومي مشرانو مننه وکړه چې له ده سره په شریکه یې دغې دښمنۍ ته د پای ټکی کېښود. د نوموړي تر خبرو وروسته د چلمټیو قریه ملک استاد اسماعیل خان د جوړجاړي هغه لیک چې د دوی ترمنځ لیکل شوی وو او دوی به پرې عمل کوي د غونډې برخوالو ته ولوست او له دواړو کورنیو غوښتل چې تر دې وروسته د ورونو په څیر ژوند وکړي. بیا د دواړو کورنیو په استازیتوب څو تنو د ولایتي شورا غړي محمد طاووس عادل او نورو مشرانو څخه مننه وکړه چې د دوی ترمنځ یې جوړه وکړه. دوی وویل چې تر دې وروسته به بدی شاته پرېږدي او د ورونو په شان به ژوند کوي. بیا دواړه کورنۍ یو بل ته ورترغاړې او تر جرګې وروسته په داسې حال کې چې د ولایتي شورا غړي یې ملتیا کوله یو د بل کورونو ته ولاړل.